د لوګر ولایت د مرکز پل علم اړوند بابو سیمه کې د نږدې 5 میلیون افغانیو پر ارزښت د نجم المدارس په نوم د یوې نوې دیني مدرسې د جوړولو چارې د یو شمېر ځایي مسؤلینو، پکتیا مرستیال والي، دیني عالمانو، قومي مشرانو او ګڼو مجاهدینو په شتون کې پیل شوې. ورته مهال مسؤلینو او دیني عالمانو د اسلام مبین دین له نظره د مدرسو پر ارزښت او ګټو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت د علمي مرکزونو ملاتړ او ودانولو ته ژمن دی. عزیزانو مدرسې داسې یو ځای د سیندي قلا د مسلمانانو د اسلام قلا په دې کې د اسلام حفاظت کیږي در مدار د ټول اعمال د علم د عمل د اخلاص د مدرسې د جماعت د جهاد د ذکر د ټول هغه په اخلاص باندې دا او په صحیح نیت باندې دا قدرمنو موږ امید ده تمه ده چې دغه علمي مرکز دغه د افغانستان په سطح باندې علمي مرکز جوړیږي او دینه به علم خپرېږي. مخکې دا نوم راولي د نجم المدارس لیکل شوی د مدرسې دا نوم دا ډېر ښه نوم ده. د مدرسې محتمم وایي دغه دیني مدرسه د سیمې اوسیدونکو په مالي ملاتړ په یو جریب ځمکه کې د یو کال په موده کې جوړیږي چې د یو جومات سره 10 تدریسي او اداري خونې لري او 300 طالب العلمان به پکې زده کړې وکړي. دغه مدرسه به ان شاء الله العزیز یو جریب ځمکه لري سره د جومات نه، خو نن یې هغه مدرسه هم تعداد ایښودل کېږي چې تقریبا تر 40 لکو پورې یا تر 50 لکو پورې تخمینا ان شاء الله العزیز د دې اعمار به کېږي. لس وطاقه به اوس فعلا پکې راځي په دغه مدرسه کې. د ویلو ده چې د اسلامي امارت بیا وکمنېدو سره د هیواد په سراسر کې زرګونه اماراتي او خصوصي دیني مدرسې او علمي مرکزونه فعال شوي او سلګونه زره کسب کې زده کړې کوي.